بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم ورونو، یو ورور سوال کړی دی چې هغه کوم کارونه دي چې هغه په حایزه زنانه باندې حرام دي. هغه زنانه چې هغې باندې میاشتنی بیماری راشي نو هغه کوم کارونه نشي کولی. مخکې دې نه چې موږ هغه کارونه ذکر وکړو باید حیض وپېژنو. حیض څه ته ویلی کېږي؟ دا یو طبعي وینه ده چې د بالغ زنانه د رحم نه خارجېږي په خاص ورځو کې. دې ته ویلی کېږي حیض، میاشتنی بیماري ده. په دې کې غټ حکمت دا دی چې په دې وینې سره هغه بچی چې رحم کې وي هغې ته خوراک میلاویږي او د دې نور هم ډېر حکمتونه شته دی. دا کله راځي دا حیض په زنانه باندې؟ غالبا دا وینه 12 کالو نه وروسته تر 50 کالو پورې وي، لیکن کله د 12 کالو نه مخکې هم راځي. او د دې مدت چې ده په دې کې اختلاف دی. غالبا د حیض وینه د 1 ورځې او شپې نه کمه نه وي او د 15 ورځو نه زیاته نه وي، لیکن راجح او غرق خبره دا غرق قول دا دی چې د حیض مده معلومه نه ده. هر کله چې طبعي وینه خارجېږي نو هغه به حیض وي. اوس راځو هغه کارونو ته چې هغه د حیض په دوران کې په زنانه باندې حرام وي. په حیض زنانه باندې لمونځ کول حرام دی. لمونځ به نه کوي او قضا به یې هم نه راوړي. لیکن که چیرې داسې حالت راغی چې د حیضه زنانه پاکه شوه د مانځه په دومره مقدار وخت کې چې هغې کې 1 رکعت کېده، دومره مقدار وخت کې، نو بیا به د دغه مونځ قضا راوړي. د نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد مبارک دی، فرمایي من ادرک رکعة من الصلاة فقد ادرک الصلاة. چا چې 1 رکعت را لاندې که نو هغه لمونځ را لاندې که. بل محترمو، په حایزه زنانه باندې د روجې نیول حرام دي، که فرضي وي که نفلي وي، لیکن د فرضي روجې قضا به راوړي. عایشه رضی الله عنها فرمایي كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وی منگ تا با حیز راتلو نو منگ تا با دروجی قضا حکم کیده، د فرضی دروجی قضا حکم براتا کیده چې دی قضا راوړی او د مانزه د قضا حکم با نکیده. بل چې کله زنانه حایز شوه نو روجه باطله ده اگر که د ماښام نه لږ مخکې وي او د دې ورځې قضا به راوړي که چیرې فرضي روجه وي. بل که چیرې د سبا نه لږ مخکې پاکه شوه نو دا به روجه نیسي اگر که غسل یې نه وي کړی. د سبا راختونه مخکې پاکه شوه زنانه، وینې ودرېده او دوی غسل نه دی کړی نو دغه روجه به نیسي، غسل به وروسته کوي. بل محترمو، په حایض زنانه باندې د خپل خاوند سره نزدېکت حرام دی. خاون ښځې ته د حیض په حالت کې نشي نږدې کېدلی. الله سبحانه وتعالی فرمایي فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. الله فرمایي حایض زنانو نه جدا شئ، لرې شئ د بیمارو زنانو نه، هغه چې میاشتني بیماري پرې راغلي په حالت د حیض کې، او مه نږدې کېږئ هغې ته تر دې چې پاکې شي. نو په خاون باندې د ښځې سره نزدېکت جما چې ده دا حرامه ده د حیض په ورځو کې. بل په حیض زنانه باندې ټول بدن وینځل واجب دي چې کله پاکه شي. نبی علیه الصلاة والسلام وینا ده فاطمه بنت ابي حبیش رضی الله عنها ته چې کله حیض راشي نو مونځ پرېږده. هغې ته فرمایلي چې کله حیض راشي نو لمونځ پرېږده او چې کله حیض ختم شي نو غسل وکړه او مونځ وکړه. بل محترمو، په حایض زنانه باندې د بیت الله طواف هغه حرام دی. نبی علیه الصلاة والسلام وینا د عایشې رضی الله عنها ته چې کله هغه حایض شوه په حج کې، د حج په وختونو کې، او ته ویې فرمایل کوه هغه کارونه چې حاجي کوي،
سوا د طواف نه. نو ټول کارونه کولی شي خو طواف مکوه. بل په حایض زنانه باندې طواف الوداع واجب نه دی. کوم اخرنی طواف چې دی د بیت الله نه چې کله حاجي رخصتیږي او اخرنی طواف کوي دا ور باندې واجب نه دی. حدیث د ابن عباس رضی الله عنه دی دا وایي خلکو د امر شوی او چې په اخره کې به طواف کوي مګر حایضه زنانه ځکه چې په هغوی باندې د دې تخفیف شوی دی. بل محترمو حایض زنانه دپاره په مسجد یا عیدګاه کې پاتې کېدل نه دي پکار. د ام عطیه رضی الله عنها نه روایت دی دا فرمایي ويعتزل الحیض المصلى دا فرمایي د حایض زنانه د عیدګاه نه لرې کول پکار دي. دلته اوس د یو څو خبرې زده که. د حایض زنانه دپاره د الله ذکر د قرآن کریم لوستل جایز دي په دې شرط چې قرآن کریم ته به لاس نه وړي. د الله ذکر کولی شي تلاوت کولی شي خو قرآن کریم ته به د تلاوت په وخت کې لاس نه وړي. دویم د حایض زنانه سره ناسته خوراک هر څه کولی شي سوا د کوروالي نه په خاص ځای کې. د جاهلیت په دور کې چې کله زنانه حایضه شوه نو هغه به یې د خلکو نه جدا کوله بلکې اوس ځان له غوندې ځای به یې ورته جوړ کړی و په هغې کې به وه. خو اسلام چې د هر څه ختم کړه صرف دومره چې هغې سره خاوند نزدېکت نشي کولی نور د هغې سره خوراک ناسته ملاسته هر څه کولی شي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله